السلام علیکم مینوالو کامران ارمانی یو ځل بیا تاسو ته د ذوالفقار کیپ صاحب د پښتو ویډیو د اړخه مخاطب دی نن ډېر زیات خوشحاله یم چې په څنګ کې راسره مشتاق حسین مسکان صاحب ناست دی تعارف محتاج نه دی ډېر ښکلي ښکلي غزلونه کلامونه او کیتې لیکي که زه هر څومره تعریف وکړم نو کم به وي نو مسکان صاحب په خپل پروګرام کې په راتګ ته په خیرالي ویل الله دې وبخښه ډېره مهرباني او راځو به انشاءالله بیا به راځو ډېره مننه د مسکان صاحب له به بلنه ورکوم د خالد اسد صاحب په یو څو شعرونو باندې چې مینه که دا وي نو د مینې توبهګار دې کړمه مینه که دا وي نو د مینې توبهګار دې کړمه او بیا به دې نوم په خوله وانخلم او خیار دې کړمه او زه دې نومونه په کاغذ باندې لیکم او روانوم امان صاحب زه دې نومونه په کاغذ باندې لیکم او روانوم ته مې د حال پوښتنه نه کوي بیمار دې کړمه او تا خو په خپلو واده خپله خاورې واړولې تا خو په خپلو وادو خپله خاورې واړولې او زه د دیدن پسې کړېږم خوارزار دې کړمه او بلا موده دې په راتلو کې تېره کړله یوسف زی بلا موده دې په راتلو کې تېره کړله او جانان ستړی زه خالد په انتظار دې کړمه نو مشتاق حسین مسکان صاحب مینوال سترګې په لار دي غزل راته ډالۍ کړه چې په شریکه دې نه خوندونه واخلو یو کتاب واما قربان زوړ غوندې غزل دی قربان جي اشنا د ستړي ژوند به درته څه کیسه بیان کړم اشنا د ستړي ژوند به درته څه کیسه بیان کړم په کوم اړخ چې اوړم نو وایي اواز مې اشنا د ستړي ژوند به درته څه کیسه بیان کړم په کوم اړخ چې اوړم نو وایي اواز مې خیږي او د دې غربت په دور کې محبت کولی نشم د دې غربت په دور کې محبت کولی نشم جانان جانان مې هیر ډوډۍ اواز مې او غزل دی قربان چې مې په زړه او په ځیګر کې اوسي چې مې په زړه او په ځیګر کې اوسي هغه د هغې کوڅې سر کې چې مې په زړه او په ځیګر کې اوسي هغه د هغې کوڅې سر کې اوسي او زما د زړه جنون ته وګوره چې زما د زړه جنون ته وګوره چې لکه مجنون په صحرا غر کې اوسي زما د زړه جنون ته وګوره چې لکه مجنون په صحرا غر کې اوسي او هغه قوم چرې ترقي نه کوي هغه قوم چرې ترقي نه کوي چې په تکرار د لر او بر کې اوسي هغه قوم چرې ترقي نه کوي چې په تکرار د لر او بر کې اوسي زما او ستا یاري به څنګه وشي زما او ستا یاري به څنګه وشي ستا زړه په پرانس او زما خیبر کې اوسي زما او ستا یاري به څنګه وشي ستا زړه په پرانس او زما خیبر کې اوسي او د مینتوب چل مې زده نه کړلو د مینتوب چل مې زده نه کړلو ګینې ډېر ښکلې مې نظر کې ځیګر کې اوسي هغه د هغې کوڅې سر کې اوسي مننه دي ډېره دا و مشتاق حسین مسکان صاحب چې تاسو ته خپل کلام په خپل خوږ غږ کې ډالۍ کو وایي چې زه سوځېږم ته به سر کې سوځي نظر صاحب چې زه سوځېږم ته به سر کې سوځي او زما شړۍ پورې د شال غوټه دی ټولو ملګرو ته ډالۍ وي بس